صحیح دا کله سوال له بعض مسلې زما ذهن کې زما بیان کما بیان یې چې دا مسله زما ذهن کې وا چې بعضو خلکو دا خبره مشوره کړې ده مولیانو د کم علمي د لاسو تحقیق نشتی چې د زنانه سره مثال کې ونیمه تولې سره دي یو زنانه لای سره ونیمه تولې سره دي نو په دې باندې قرباني سره لازم ده د دې خبرې نصر شته نه خپېشتي دې سره قرباني استعلق نشته قرباني د کور چې کوم مشر دی د حالاتو ته وګوره که طاقت یې قرباني به کوي خزو سره شریکه ده که طاقت نه قرباني بنشته خدا خزه مالدار د سره سره ډیر د خپل طرف نه کوي هیڅ خبر نه کولای شي خود دې دراسه به موږ نه لازم او چې تاسو سره پراتري د سرو د سې نصاب شریعت نه خوله چې د زنانه سره نو به قرباني لازم ده د کمزوري خبره ده الله اعلم ضرور وای چې چيله او یا ګډ د ټول کور تر موږ لکسات محکم دغه مسله تفصیلا بیان چې یو ساروي د ټول کور د طرف نه دا غلطه خبره دا غلطه خبره ده کغوا وی سیده یو یسکی ته شریک شوی په دې ټول کور ولا رالو ځان له بيزه دی راوسته ګډ دی راوسته ګډ دی راوسته چيله دی راوسته دم سره کافی دی هغه خلک چې تاسو سره په دې کور کې دی او شریک دی هغه ټول په کې دن نه رالو وکړي شي چې مالی جدای خرچه جدای نبی دوی په یو ساروي کې ني شریک دي اکثر دی رونو ته په دې وخت یو بل ډیر خواږي شي نه چې موږ شریک نه یو خو بیا امرونه یو بل سره محبت ته ای ساروي د پاره محبت پیدا شه ده چې یو ساروي باندې کار و چلی نو ټانکی منکی لګي په دین کې او چې کله د قرباني خبر ختم شي بیا دارو مختم کتنه غواړم زوی موږ جدای بالکل او دیوال وو خو چې موقع ملوش چې قرباني ورزلش بیا بداته پوښتنه کینو مو خو یو چتلان دی وي دیو چتلان دی چې ارکه دیو چتلان چې خرچه دی جدا ده دا جدا کولمه ده لنډه خبره ده بس چې خرچه دی جدا ده کولمه جدا ده د جدا سروي راولي والله اعلم دا خبره سوال لې چې مسافر دلته دی او قرباني په ملک کې کوي نه ده جایز دی او کنه مجهز دغه یو سو وجدي یو خره د کورمال ته ده نغو به غوخه نه فائدہ واخلي دویمه ده الته غریبانو د معلوم دي واضح دي او کدا خبرې تلری کینو بیا قرباني باغزي کې غره د بکمځي کې چې سړی او کدا یو سو خبرې تلری کی نو دغه یو سو خبرو پرانه کې د جواب ورکړي کیږي چې دا قرباني څه ده سیده او جایز الله اعلم څنګه یو ځکه باندې کې بل بځي صحیح شو ګوره دا خپل سوال دی مو خداوي چې درې رونه دي یا دوه رونه دي شریک دي په یو کور کې د دې لپاره یو سروي سره کافی دی خدورونه دي جدا دي په یو کور کې یو سروي نه کافی کیږي جدا جدا وکي دا بل مسله دورونه شریک دي خو کورونه جدا دي نو دوی به قربانیم جدا جدا کوي وجدا دا چې دی یو ته اهل بیت جدا ویل کی دا کولما عرف کیم دي سیدا او څوک دي سينوي چې کولما د پلاني نو د بلغه به داخله شو یو پاکستان کې اوسي بل په سعودي عرب کې اوسي او شریک دي او چا د سعودي عرب چې کوم دي دغه نوم واغس مسکه احمد وې دا احمد کولما او کور والا پاکستان ولا بګد نه رالو نه دا مستقل شو هغه چې یاد کې هغه مستقل شو نو دوی قرباني به وسي جدا جدا به اگر کدی په مال کې سدي شریک دي ولي جدا شو قرباني ها کورونه جدا شو دا مثلا په ځین کې کېناسته رونه د یو چتلاندې شریک دي قرباني یو کافیه د یو چتلاندې جدا دي یو نه کافی کی شریک دي جدا جدا دي قرباني بم جدا جدا کوي شریک ندي او جدا دي یو خبر خوازي هدا چې قرباني با جدا جدا کوي د سو قسمه شو سلور قسمه شو د آیات ساتي والله اعلم
د حج په دوران کې په لارو کې په امامونو کې لامبل جایز دی او کنه وی باز کسان وی چې په لامبلو باندې دم دی دم د باندې وي ځان نه خبره بس صحابه کرامو ته دا خبر را ورسېده لکه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نور چې باز خلک وی چې د احرام په حالات کې لامبل نه دی جایز اصلي سي د ابو یو ټاک پروت ډک هغه سره واغستو په ځانې واړو هغه ته ما سوال کوي جواب هم دغه دی جواب دا دی هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم او رسول هم دې چې لامبلي نو د احرام په حالات کې لامبل لسري جایز دی او دا مسله الحمدلله ما د حج او عمره احکام چې بیانول تل ما تفصیلا بیان کړی و والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين